کندهار ښاروالۍ د 15مې ناحیې د اوسیدونکو لپاره د ښاري خبرو اترو مجلس ترسره کړی. موږ هم په دې مجلس کې ولس را دعوت کړی دی او دا مجلس مو خاصتا د ولس لپاره ځانګړی کړی دی. خاصتا د هرې ناحیې لپاره موږ په اوته کې جلا جلا مجلس لرو. په دغه مجلس کې د ښاروالۍ د مسؤلینو ترڅنګ د مختلفو ادارو استازو، علماء کرامو، قومي مشرانو او د 15مې ناحیې اوسیدونکو ګډون کړی و. مخکې به تاسو په سیمه کې چې کله یو مشکل ایجاد شو نو تاسو به عریضه کول دغه مشکل د رفع کولو لپاره، خو خوشبختانه د ښاري حکومتولۍ په همکاري باندې اوس داسې مجلس ته ځای ورکړی دی په خپل بخش کې تر څو تاسو خپل مشکلات د مختلفو ادارو د رئیسانو استازو سره په ډاډه زړه شریک کړي. د ښاروالۍ د مسؤلینو ترڅنګ د راغلو ادارو استازو د 15مې ناحیې و اوسیدونکو ته د خپلو ادارو د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. هر ساحه کې د پایو مشکل لري یا د ترانسفارمر مشکل لري، موږ انشاءالله ماده یو چې کوم سامان موږ سره وجود لري هغه موږ ورته کار اچوو. دا مشکل د پاکو اوبو دی چې موږ په 15مه ناحیه کې د پاکو اوبو د څښلو اوبه په مطلق ډول سره نه لرو. همدارنګه د 15مې ناحیې اوسیدونکو د راغلو ادارو له استازو سره خپل غوښتنې، پوښتنې او نظرونه شریک کړل. یو سړک دی چې هغه په ژمي کې د اوبه پکښې درېږي او دا تګ و راتګ ډېر تکلیفي سي. نو عوامو ډېر مشکلات وړاندې کوله د مخابراتو ریاست ته، نو ځکه اوس پر باندې سیم د سیم کارټو توزیع بنده سوې ده. دا په ټول افغانستان کې بنده سوې ده، تر هغو چې دوی کیفیت سم نه کړي، د مکالمې او د انټرنیټ کیفیتونه سم نه کړي، تر هغو پورې د سیم کارت د توزیع اجازه نشته ورته. موږ د ناحیې څخه په روزمره شکل تقریبا د 4 کچردانۍ انتقال د ورځې کېږي او د موټرانو په واسطه باندې کچره انتقال کېږي چې د ورځې 2 پیرې کوي. د چرویو مشکل لرو، په دریم ګذر کې کوڅې لرو چې هغه خامه دي. کندهار ماشاءالله ډېر ځلیږي او ډېر ښه کارونه یې کړي دي. د استملاک په برخه کې خلک ټول نازولي دي، یعنې هیڅ داسې سړک په څوک ونه وایي چې مطلب هغه چې وتلی خلکو ته استملاک نه یې ورکړي، خلکو ته وخت په وخت استملاک ورکړی دی او خلک یې ټول نازولي دي او کارونه یې موږ ټول وینو په سترګو. او که چیرې دغه خلک ځوانان تاسې وګورئ، ښاروالي خپله صفحه لري، په دغه صفحه کې تاسې د دوی د خدماتو کتلی شئ چې ماشاءالله ښاروالۍ جناب ښاروال صاحب محترم څومره خدمات وړاندې کړي دي. عزت ساته د نه غوښتنه کېږي